بسم الله الرحمن الرحیم. زما یو لنډ پیغام کوڼ ګونګ ړوند افغان ملت ته په دې هیله چې تاسو یې تر اخره پورې واورئ. نن ورځ چې په کابل کې د تیرو ورځو په څیر کومه چاودنه وشوه، موږ به داسې فکر وکړو چې دا چاودنه طالب وکړه، خو پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا د اوسني نظام مسؤلیت به په دې سره ادا شي چې راشي صرف او صرف طالب وغندي او د چاودنې پړه په طالب باندې ور واچوي؟ طالب خو 20 کاله کېږي چې ستا په وړاندې په ښکاره جګړه کوي، 20 کاله کېږي چې تا د طالب دښمن وایي، تا په حیث د یو نظام نه مني. ته صرف دومره کوي چې راشي د جګړې یا د چاودنې کومه مسؤلیت چې وي یا پړه چې وي هغه د طالب په غاړه ور واچوي. په حیث د یو نظام ستا مسؤلیت څه شی دی؟ حال دا چې نظام امنیتي ځواکونه لري، نظام ملي اردو لري، نظام ملي پولیس لري، نظام ملي امنیت لري، نظام ځانګړي ځواکونه لري چې په دوی باندې ډیر حساب هم کوي. د دې ټولو په شتون کې نظام یوازې د کابل امنیت نشي ساتلی، ولایتونه خو لا پرېږده. که چیرته دا ټول بریدونه طالب کوي، له طالب څخه ستا هغه پایتخت چې کابل دی هغه په امن کې نه وي، نو بیا ستا د مشروعیت په څه معنا؟ آیا ستا د مسؤلیت صرف او صرف په ارګ پورې تړلی دی؟ آیا له تا سره صرف د ارګ د امنیت ساتلو مسؤلیت دی؟ که چیرته داسې وي نو بیا موږ داسې یو نظام ته اړتیا لرو چې د ټول افغانستان د امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي، نه صرف د ارګ مسؤلیت. او ویده ملت ته دا وایم چې په حیث د ملت له دې نظام څخه د خپل د امنیت د خوندي ساتلو حق په جرأت او په دوامداره توګه لکه څنګه چې نور ملتونه غواړي داسې تاسو ونه غواړئ، نو بیا هیڅکله دا ګیله مه کوئ چې ولې الله سبحانه وتعالی زمونږ حال نه بدلوي. حال دا چې الله سبحانه وتعالی وایي چې تاسو چې خپله په خپله ارادې بدلې نه کړئ، زه ستاسو حال نه بدلوم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. نو که چیرته تاسو ملت په خپل ځان کې حرکت رانه ولي، ملت ویښ نشي او له دې حکومت له دې نظام څخه په جدي ډول او دوامداره توګه پوښتنه ونه کړي، بیا د ملت له دې بدترو حالاتو انتظار وباسي، له دې به هم په تاسو باندې بد حالات راځي. بیا ګیلې میلې د چا نه مه کوئ. او په اخر کې دا وایم چې په ډېرې بښنې سره چې مخکې مې کومه ویډیو کړې وه په هغې کې څه ستونزه را پیدا شوې وه، نیمه اپلوډ شوه او نیمه نه، نو په دوباره مې دا ویډیو بیا ریکارډ کړه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.